نو نبی علیہ السلام فرمای غریبانان داخلي دل او دا مالداران د جنت په دروازه باندې ولاړو ایثار او چې د جهنم دروازې ته ورلم نبی علیہ السلام فرمای نو د جهنم په دروازه چې مې وکتل نو ډېرې پې زنانه روانې وې بس د جهنم په دروازه مې ډېرې زنانه لیدلې وې د جنت په دروازه غریبانان ډېر روان او د جهنم په دروازه زنانه ډېرې داخلېدلې چې ومې کتل د زنانو ډېر کثرت چې جهنم ته داخلي دي صحابه تپوس کی د الله حبیب دا ولې دا زنانه ولې ډېرې تللې وی دی د خاوندانو ناشکری کوي دی ز جهنم ته ډېرې ورسولې دا د زنانه د خاوندانو ناشکری کوي بس خاوندان ورله د امو د کمان راوړي حرام او حلال ته نه ګوري او بیبي له راوړي او که یوه خبره په طبیعت چپه ولګېدل هغه هر څه به دي تلي او راغلي ښه نبی علیہ السلام ډېره موده مخکې ویلي قربان سړی وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې مې د سرو زرو په نقش ولیکلې وی او خاوند به د ښځې ډېر خیال ساتي که معمولي خبره د ښځې په طبیعت چپه ولګېدله نو ښځه به ورته وایي چې ما رأیت منک خیرا قط ما خو چرته ستانه د خوشحالي ونه لیدله مړه د خیر کار ما خو چې واده شوی به نو ستا په کور کې مې خوشحالي ونه لیده نو دا هره ورځ چې دا په ټیم چای روټۍ او جامه او پیزار راوړي دا څوک راوړي نو خیر دی که یو ورځ په طبیعت چپه خبره راغله خیر دی که هغه په ټیم باندې کار ونه کړو دا خو څه خبره نه ده دا هره ورځ چې ورته تلېږې دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه او هغه یې په ټیم راوړي نو خیر دی که یو څیز تېر شو انسان نه دی یو کلی کې خلکو ګیدړ رانیولې او ګیدړ دا مو وجن سړی پې راغی وی ولې وجنی مېرې وراني ډېر کوي که نه نقصان کوي چرګان تښتوي هغه ورته ما سره یو دم دی هغه زه په دې ګیدړ وامه او چې په دم یې دله ورک کړم نو ښه به نه وي دا خو ډېره ښه خبره ده ګیدړ یې د غوږ نه ونیو ګیدړ ته وایي پیاز راوړه ټماټر راوړه مالګه راوړه اوړه راوړه ټول قیسې ورته وشاړه چې ګیدړ یې پرېښود که نه خو یې غوږ نه نیولی او یو ګیدړ منډې کړې دی به بیا په دې کلي نه راځي ښه ښه ورته دا څنګه دم دی وی دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم کور به راته وي چې پیاز راوړه ټماټر راوړه غوړي راوړه هره ورځ به راته دا دم و چې وی دې دم زه د کلي نه راورک کړم نو دا د کلي نه د ورکولو دم دی ما وی راشه به دې ګیدړي ووایه چې دا ګیدړ د دې کلي نه ورک شي که نه نو چې ته هره ورځ خاوند ته وایې خاوند په ټیم هر سره وړي خیر دی که یو ورځ هغه په ټیم سره نه وړو د دواړو جهادو سردار فرمایي که سجده د یو تن بل تن ته روا وې لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه که دا سجده روا وې نو ما به ړومبې ښځې ته ویلي چې ته خاوند ته سجده لګوه خاوند ته سجده لګوه او که دا سجده غیر الله ته روا وي نو ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه نبی علیہ السلام فرمایي ما ډېرې چې په جهنم کې ولیدلې نو ښځې مې ولیدلې ډېرې جهنم ته ښځې داخلېدلې زنانو په دې حدیث سوچ وکئ ولې موږ ډېرې جهنم ته داخلېدلو د خدای نه ځان نه د جهنم نه پناه غواړئ نیک اعمال شروع کئ د دواړو جهادو سردار وفرمایل وی زه به نه یمه صنفان من اهل النار دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیانې ښه تاسو به یې وینئ زه به نه یمه او دوه ډلې به راځي او دواړه به جهنمیانې ډلې ښه دا دوه ډلې به راشي یوه ډله به راشي د هغې سره به کوړي که اذناب البقر د غواګانو د لکو په شان کوړي به ورسره او خلک په پې بې ګناه ډبوي سړي ته به ګناه معلومه نه دی به له پوستکې ایستلې چې ګناه معلومیږي نو سرمنې ته ایستلي یوه ډله دا ده وی ښه دا به جهنم ته ځي دا وپېژنئ بې ګناه به یې په سړي را باندې کړي او سړی به وي یوه به دا جهنم ته ځي دا په نارینهو کې ده او یوه بله ډله چې راشي جهنمیان به تاسو به یې ووینئ ابه زنانۍ نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات زنانه براشی جامی بی اغسطی و بربندی بی نسی زنانه بی راشی دا نبی علیہ السلام ویلیو زبا نیما خدا براشی
جامع به غستی او بربندی به معنا صدا ګورئ د حدیث او محدثین دو ترجمه کی ځان له خو وګونو کې زوت کوي محدثینو د دې دو ترجمه دي کړي چې څنګه به جامع اغستی بربندی به یو ترجمه ده چې لباس په ډبل اغستی جامع به ډبلی خودمر لنډه تنګ به جوړی کړي چې هر اندام به پکې پیجند شي چې دای پلان کې الله بس بیا په ځان له سوچ وکي دا محدثینو لیکلي دي دیمه ترجمه د دې دا لیکلي ده چې جامع به لنډه تنګ نه کولو به خودمر نری به چې اندامونه به پکې لیدل شي یا به نری ډیری یا به لنډه تنګي ای زما خويندو ای زما میندو معامله د اخرت ډیره ګرانه ده معامله د اخرت ډیره ګرانه ده اخرت ته څه شی مه پرېږدئ معامله د اخرت ګرانه ده معامله د اخرت ګرانه ده نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف ته مایل کی او په خپل به خلق ته مایل کی دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري نه دی ورته مایل کیږي او دا لباس په دې د پاره چې خلق بزان طرف ته رواني دا امام الانبیاء ویلي دي قربان د امام الانبیاء د خبرې نه چې دای کم وخت کې ویلو خو دې سی براش خو یې در تړم به واما چې دا جهنمی ډله ده ګوره چې پته درته لګي او یو بل نه خبرتم دغه زنانو خیمه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة سرونه وای د اوخ د کوپ پشان بیستلی د اوخ د کوپ پشان سر بی تاسو لیدلی زنانو دلته یو چونټه کړي او نړۍ لو پټای په ورچولې لیدلی چې پلار روانه ته وای دا د اوخ کوپ دی ښا قربان د امام الانبیاء د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړی اولي کله چې دا نبی له سلام کله ویلو وی سرونه به د سیله کده اوخ کوبو دلته به یو غونټه چې جوړ کړي او لو پټه به په ورچولې دا چونټخ په بسیدي سي رستوي دا چونټخ پرواني ازنواما دا بل مولوی صاحب نوایي دا د ټولي دنیا استاد د ټولو انبيو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دا ځان ته یادوي زنانو چې دا پیغمبر ویلي دي او بیا رستو سب وی نبی علیہ السلام ویرا زنانه چې کله ویني نو دا جهنميان دي لم یجد رائح الجنه پدې زنانو باندې د جنت بویم حرام دی بوی بپیم د جنت نه لګي بوی بپیم نه لګي او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت او ستا ترمنځ سلويخ کاله فاصله ستانه د جنت دومره لري کنه چې ستاو د جنت ترمنځ سلويخ کاله فاصله ته بدل ته بوی محسوسه چې دی طرف ته جنت دی ها د جنت دسی بوی دی د جنت دسی خوشبوئی ده چې هغه بر سلويخ تو کالو په فاصله کې دلته سړی محسوسي چې دلته جنت او نبی رسول الله فرمای په دې زنانه وی بوی حرام دی بوی په حرام دی زنانه الله کلام ته وګورئ دا الله کلام ته وګورئ دا الله د دې کلام خاطر وکړي یدنین علیهن من جلابیبهن دا د قران یو درون حکم دی چې په ځان باندې درانه لباسونه راوړوي درانه لباسونه وجود ته درانه لباسونه واغوندوي د اخرت سخت ډیری ګرانی دي د اخرت سخت ډیری ګرانی دي یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان دسی درانه پړونی راوړوي او په دې بازو بورقو ځان مدوکه کوي ها دی وی دا برقه دا زه ته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي ښه هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو جو برقه به یې او چې نه وجو نه به وي هر هغه برقه چې هغې کې د زنانه وجود موټاوالی او نریوالی او اندامونه نه معلومیږي ښه اوس پې ځان له سوچ وکړئ چې دا به کومه برقه وي نو ښه چې د زنانه زینت پټ کي د زنانه ښایست کی پټ کی دا برقه ده نو چې خد زنانه زینت ښکاره کی نو دا برقه ده چې د زنانه ډول خسي واکي دا برقه نه ده دا برقه ده څه د پاري چې د زنانه زینت او حسن پټ کی پټ نو چې دسی برقه واغوندي چې خول حسن سی واکي نو دا برقه ده بیا په دې ځان مدوکه کوي ښا برقه دې لپاره د قربان بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي نو تپوس کوي وای ما به په کم کټ کې اوچتوي ما به په کم کټ کې وړای زنانه ورته وای مال دې سي کټ وګورئ
هغه وخت کې خدا نه وسره وتلو چې جمعتونو کې ملي دي دسی کال دغه چې جوړ سړی به ګدم د مړی لاش کیږي او د پاسه په کمبل واچ بالکل د مړی پته پکې نه لګي کنه دسی جوړ دي هغه وخت کې خدا نو کنه د زنانه راټول کړي وي مال به دسی زنګو ونتو ګورای چې دسی د پاسه اوچته دسی کلري چې تاسو کله په ما کپڑا واچوي چې کپڑا زما د وجود نه اوچته چې په ما نه پرتا چې زما د وجود موټاواله او نریواله پکې سکون ویني چرته او جنازه به د شپې اوچته کوي د شپې چې زما د وجود موټاواله نریواله سکون وي ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي فاطمه سیدۃ النساء اهل الجنه فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د ټول خزو سردار د جنت د ټول خزو سردار هغه دسی د وجود حفاظت کړي دسی وجود بچ کړي ری چې د مرګ نه پس وسره غم دی وي دسی کټ کې ملاش ور واچوي چې د وجود موټاواله نریواله نه څوک خبر نشي زنانو دسی ژوند تیر کړي چې کله د پردي حکم راغی او نبی علیہ السلام بیان نو چې زنانه په بل چا کړه په کور کې وي نو ماشومان ته سوال جواب وکړي پرده راوړي چې د دې کور او زونو چې پرده په ځان ورچوي ځکه د الله حکم راغی باز چې د میلمه د گاونډي په کور کې او پردي حکم راغی د گاونډي په کور کې په ځان پرده راوچوي بس د دې کور بم دي پردي نه وځي د دې کور بم دي پردي نه وځي یدنین علیهن من جلابیبهن پزان وی درانه پونو روان وي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د جهنم په دروازه می اودرې دلما نو ډېرې زنانه روانې وي جهنم ته ډېرې زنانه روانې وي الله دې ته حفاظت وکړي زموږ د ټولو دی الله د جهنم نه حفاظت وکړي سل کاله چې د جهنم اور بل شي نو رنګ بدل کې رنګ داسې اور دی سل کاله پس